السلام علیکم، زه امری اعظم کار او نن تاسو ته په یو نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درخه چې موږ څنګه کولی شو چې په واتس اپ کې د نمبر سیو کولو څخه بغیر یو چاته میسج وکړو، یعنی چې موږ نمبر سیو نه کړو او هغه ته میسج وکړو. زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه امری اعظم کار راځي چې شروع کړو. د دې لپاره به تاسو راشئ پلی سٹور ته او له پلی سٹور څخه به تاسو یو ډیر کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. تاسو به په دې ځای کې ورته ولیکئ چې کلیک ټو چات، دا به تاسو ورته ولیکئ او دا 40 GB دی، یعنی نیمه ام بی هم نه دی، یعنی صرف نیمه ام بی هم نه دی. دا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو را ډاونلوډ کړئ په دې شکل کلیک وکړئ تاسو به دا ډول صفحه راخلا شي. نو په دې ځای کې به تاسو ورته هغه ملک ولیکئ، یعنی چې تاسو کوم نمبر ته غواړئ چې میسج وکړئ، یعنی چې هغه نمبر د کوم ملک دی تاسو به دلته هغه ملک ورته انتخاب کړئ. نو زه راځم او افغانستان ما ورته انتخاب کړ. زما په افغانستان باندې کلیک وکړ. کله چې تاسو دلته ملک انتخاب کړئ تاسو سره به دلته د کنټری کوډ راشي. نو په دې ځای کې به اوس زه یو نمبر ولیکم. نو په دې ځای کې به زه د خپل نمبر 0 نه لیکم ځکه چې دغلته کوډ د کنټری کوډ انتخاب شوی دی. نو په دې ځای کې به تاسو 0 نه لیکئ، له 0 څخه پرته به تاسو خپل نمبر ولیکئ. نو ما افغانستان انتخاب کړی دی او پلس 93 دا د افغانستان کوډ دی. نو په دې ځای کې زه نمبر لیکم خو خپل نمبر له 0 څخه پرته لیکم. نو دغه نمبر زه لیکم، ما خپل نمبر ولیکل. کله چې مو نمبر ولیکل نو په دې ځای کې تاسو ته شنه بټن ښکاري اوپن، په همدې باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته وایي چې له خپل اصلي واتس اپ څخه غواړئ چې میسج ورته وکړئ او یا له بزنس واتس اپ څخه. زه بزنس واتس اپ انتخابوم او دا به اوس راولي مونږه واتس اپ ته. نو پوره تاسو ته ښکاري چې دغه نمبر موږ سره سیو نه دی، خو مونږ اوس ورته میسج کولی شو، یعنی چې له موږ سره نمبر نه دی سیو خو موږ اوس ورته میسج کوو. نو دغه دی چې اوس موږ ورته میسج وکړ. په دې طریقې سره تاسو په ډیره اسانه سره کولی شئ چې په واتس اپ کې د نمبر سیو کولو څخه بغیر چاته میسج وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.